بیا هم سلامونه ورکړئ د سوشل میډیا د برخې مینوالو او د راډیو اوریدونکو تر خبرو وروسته هر خپرونه کې د میلمه برخه لرو. نو تاسو هرکلی ښه راغلاست د میلمه برخې ته. نن راسره خپرونه کې هلمند کې د کرکټ مخکینی امیر طاهر ابشار او د کرکټ څارونکی چې کرکټ له نږدې څاري ګوري نو ابشار صاحب راسره میلمه دی. ابشار صاحب تاسو هرکلی ښه راغلاست، ستړي مسئ په خیر راسئ. مننه، جوړ اوسئ، بس خیر اوسئ. ابشار صاحب لومړی کې راځو د افغانستان د کرکټ په اوسني وضعیت راسره لږ وغږېږه چې د افغانستان اوسنی کرکټ په کوم وضعیت کې دی، کوم لیول کې دی، آیا مخ ته ځو که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باید ووایم چې د افغانستان کرکټ اوسنی حالت یو ښه پیاوړی حالت دی. افغان لوبډله تقریبا په ټولو برخو کې هغه د مسلکیتوب خواته لا هم روانه ده، ځکه چې هغه لوبغاړي چې تقاعد کېږي، هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلې څخه لیرې کېږي، نو هغه راځي و 19 کلونو ته یا په کښته درجو لوبغاړو دی ټریننګ ورکوي، هغو ته له هغو سره همکاري کوي. دغه د افغانستان د لوبډلې لپاره یو ښه زیر دی. همدارنګه د مسلکیتوب یو نوی اړخ دی. بیا ته ووایم چې د میرویس اشرف په راتګ و کرکټ بورډ ته دا هم د افغانستان پر کرکټ باندې یو مثبت اغېزه کړې. عموم کې د کرکټ وضعیت یعنې دغه لوبې کول چې مثال خبرې موږ ډېری داسې وختونه موږ ته په لاس نه راځي چې موږ لوبې وکړو، ځکه اسټرالیا زموږ سره د 500 ورځو لوبو سریز لغوه کړ. تر هغه وروسته د اماراتو سره موږ چې کوم قرارداد لرو چې هر کال د دوی سره 300 ورځې لوبې کوو، یوازې دغه قراردادي لوبې وي چې اوس موږ وکړلې. تر هغه تر څنګ نور لوبې موږ په حال نه لرو، یوازې پاکستان سره بیا 300 ورځې لوبې دي. تر دې وروسته د لوبو برابر باندې ما پوښتنه دا وه چې باید څه وسي، لوبې وسي ونه سي، ځکه موږ د هغه ټیمانو سره چې هغه په لوړ لیول کې دي یوازې په نړیوال جامو کې ورسره مخ کېږو، بل وخت موږ لوبې ورسره نه کوو. واقعیت دی. باید دا وایي چې د نړۍ په سطح باندې تر ټولو زیاتې لوبې چې کړې دي هغه د انګلینډ لوبډله ده چې تر 2000 اضافه لوبې کړې دي. او همدارنګه اسټرالیا دومره لوبډله ده چې ځان یو 2000 لوبو ته ورسوي. نو په تدریج سره دغه لوبډلې چې دي خپل د شالید کرکټ په هکله باندې دی لوبې ترسره کړي دي، خو د کرکټ بورډ هڅې او کوښښ چې دی دا لازمي دی. او کرکټ بورډ په دې برخه کې باید نړیوالې شورا چې آی سی سی ده دې ته باید قناعت ورکړي او د هغوی سره باید حسن روابط ولري، تر څو هغوی نور کرکټ دغه بورډونه دې ته راجع کړي، دې ته جلب کړي، تر څو هغوی لوبې وکړي او همدارنګه دې ته د لوبو چانس ورکړي. دغه د لوبو کول چې دي دا هم د لوبغاړو لپاره د ټریننګ یو حیثیت لري او د هغوی لپاره د پیاوړي کېدو یو چانس دی. ابشار صاحب تا مخکې د میرویس اشرف په راتګ کرکټ بورډ ته چې دی راغلی دی، ځکه د افغانستان د ټیم یو لوبغاړی تېر سوی دی، هر حالت دی ښه درکولی سي تر نورو امیرونو یا تر هغه خلکو چې کرکټ یې نه وي کړی داخل په ټیم کې، د افغانستان په ټیم کې نه وي لوبېدلی. څومره مثبت تمام سوی تر دې مهاله؟ تاسو بهتره معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو ستر بدلون راغلی دی. دا چې مخکې د کرکټ په لوبډله کې داسې ګنګوسې وي چې ډلې ډلې بازۍ دي او همدارنګه 5 لوبغاړي په یو بغل او 5 لوبغاړي په بل بغل او یو بل ته په سم نظر سره کتل، هغه خبرې اوس له منځه تللې دي. او لوبغاړي چې اوس ټول په یوه روحیه باندې او د یوه مشر تر هدایت لاندې کار کوي، لوبه کوي او هڅه کوي چې خپل ځای په لوبډله کې پوخ وساتي. نو همدغه د کرکټ لوبډلې لپاره یو پیاوړې نقطه ده چې لوبغاړي په یو متحد ډول باندې لوبه وکړي او دغه لاسته راوړنه د میرویس اشرف او د کرکټ بورډ ادارې ده. او ډېر مننه ابشار صاحب. لنډ وخت کې موږ له اماراتو سیریز ګټلی، څو 2-3 ورځې وړاندې له امارات هم سیریز وګټله، ځکه موږ 2 لوبې موږ او یوه لوبه دوی وګټله. دغه سیریز باندې که لږ راته وغږېږي چې مهموالی یې څومره و او دغه تر څنګ د لوبغاړو کارکردګۍ که راته وغږېږي چې کوم لوبغاړي ځکه حضرت الله زازی بېرته 6 ورځې سره ویستل له څو لوبو کښېنول سوی و، د هغه تر څنګ ابصار زازی چې اکثریت وخت 4 ورځنۍ لوبې کې د افغانستان لپاره لوبې کوي په داخل کې، بیا 6 وروسته د هغه راتګ او د هغه تر څنګ د کیپینګ برخه له ګربز اخیستل ابصار زازي ته ورکول، څومره په ځای فیصله بولي او څومره ابصار زازي په دغه برخه کې تاسو کامیاب کړي؟ اول به دې ته راسو چې د افغانستان او د عربي اماراتو د سیریز په هکله باندې
سیریز باید سوي وای او دغه یو غوره چانس و چې افغان لوبډله باید تمریناتي لوبې ترسره کړي ځکه چې دا یو سیریز و د لپاره تمرین خو کاش دا سیریز ونډې وای یعنې یو ورځنی وای په دې خاطر باندې چې موږ په راتلونکي کې د اسیا کپ ونډې سیالۍ لرو نو هغوی دپاره باید موږ په همدغه سیریزونو کې چمتووالی ونیسو دا چې زموږ راتلونکي سیریزونه یا راتلونکي شل لوبې چې دي هغه نړیوالې لوبې مو ونډې دي نو په کار دا و چې باید دغه سیریز هم ونډې سوی وای ځکه چې تاسو ته معلومیږي چې کله د T20 نړیوال جام ترسره کیږي نو دغه څخه مخکې د T20 یا شل اوریزه سیالیو سیریزونه ترسره کیږي او کوم وخت چې د ونډې نړیوال جام یا اسیایي جام ترسره کیږي نو کرکټ بورډونه هڅه کوي چې خپل لوبډلې د ونډې په لیول باندې عیار کړي او هغوی دپاره نوي لوبغاړي یا پخواني لوبغاړي چې په فوم کې نه دي په فوم کې راولي او هغوی لوبې ترسره کړي نو لومړی خو باید په کار دا و چې باید دغه لوبې ونډې سوي وای بیا هم که ونډې نه دي دوم قدم کې باید ووایم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې یو ضعیف اړخ دغه دی چې باید د هر فارمیټ لپاره باید جلا لوبډله ولري د بېلګې په ډول باندې موږ کله چې T20 لوبې کوو باید د T20 یا د شل اوریزو لوبو لپاره موږ بېلابېل لوبغاړي ولرو تقریبا نیمه لوبډله باید تغییر وي او که چیرې موږ ونډې سیریز لرو د کرکټ اصل هم دی چې د هر یا د شل اوریز لپاره یا د پنځوس اوریز لپاره د ټیسټ لپاره حد اقل که نور نه وي څلور پنځه لوبغاړي باید پکې چینج وي هغه معلوم وي واقعیت خبره ده نو باید هر فارمیټ لپاره موږ جلا لوبغاړي ولرو تر څو هغه په خپل فارمیټ کې ولوبېږي او د هغه دپاره دی خپل چانسونه ترلاسه کړي دا چې موږ په دریسو فارمیټو کې یو تعداد لوبغاړي دي چې هغه په درو سره کې لوبېږي زه ښه خبره خو دا ده چې ولې لوبېږي خو د نورو لوبغاړو بیا په دې کې حق سوځول کېږي نو په دې برخه کې که چیرې کرکټ بورډ دې ته لږ څه توجه وکړي چې د 20 دپاره 20 لوبډلې لوبغاړي باید په کار واچول سي او د ونډې دپاره د ونډې ده اوس مثال په ډول باندې ګلب الدین نایب که چیرې ونډې ته ساتل سوی وای بهتر به وای ځکه چې ښه راونډر دی ښه بیټینګ کولی شي د وډې کې د وسلې څخه کار مخلي هلته دی ښه لوبېږي دی که چیرې په شارټ فارمیټ کې یا په کوچني فارمیټ په لوب کې دی لوبېږي نو دی اړ دی چې دی شاټونه وي کله چې دی شاټ وي نو کېدای شي چې جر وکټ ترلاسه ورکړي اکثره وخت د ده وکټ ژر تللی وي نو همدغه لاملونه دي چې دې ته باید پام وشي او کرکټ بورډ په دې باندې باید کار وکړي د افسر ځاځي او حضرت الله ځاځي په هکله پوښتنه کړې افشار صاحب افسر ځاځي فکر کوم چې د دې لپاره اوسه سوی و چې وګوري چې آیا دی څومره مفید ثابت کېدای شي دی بېرته په پام کې دی یا نه دی او همدارنګه د حضرت الله ځاځي لوبول هم یو چانس چې وګوري چې دی د پخوا په ډول باندې دی کړی دی خو ځینو لوبغاړو ځان وښوي او ځینو لوبغاړو هغه چانس ترلاسه ورکړي وګورو چې په اسیا کپ سیالیو کې کوم لوبغاړي ځای خپلوي او کوم لوبغاړي په دې برخه کې مفید ثابت کېدای شي افسر صاحب موږ ګربز او دغه ترڅنګ افسر ځاځي کیپینګ ګورو موږ ته ستونزه جوړه شوه په وروستنۍ لوبه کې د وسیم کیچونه ډراپ سول په کیپینګ کې د افسر ځاځي لخوا دی هم په دغه برخه کې هم کتل کېدی چې کیپینګ تر ګربز تکړه دی یا بکاپ د پاره لوبول څنګه اصلا کچیر کرکټ تراسو د کرکټ کم کوچز چې دی هغه کله چې لوبې ته لوبغاړي وړاندې کوي یا معرفي کوي د هغوی هدفونه ډېر وي یو دا وي چې دراسې چیرې ګوربز په کیفینګ کې خدای مه کړه ژوبل کېږي نو باید موږ ځایناستي کیپر ورته ولرو او که چیرې داسې وي چې ګوربز ښه کیپر دی هغه موږ سره عادي شته باید یو بل هم ولرو ځکه چې اړتیا پیدا کېږي کله نه کله یو بیټسمین د پومه وځي بل بیټسمین باید هغه په ځای باندې ولرو چې هم کیپینګ کولی شي هم ښه بیټینګ کولی شي نو همدغه لاملونه دي چې د ولو بول سولم کېدای شي چې په اسیا جام سیالیو کې بیرته ګوربز د کیپر په حیث باندې وي او افسر ځاځي د بیټسمین په حیث باندې واخیستل شي افسر صاحب دغه لوبو سکواډ تاسو ولید موږ هم ولید لوبو مو وکړلې سیریز مو وګټئ د پاکستان سره موږ شل ورځې لوبې لرو تر دې مهاله دقیقه هغه نیټه نه ده معلومه وخت نه دی معلوم آیا په دغه سکواډ باندې موږ له پاکستان سره لوبه کولی شو
لکه څنګه چې مخکې د خبرو ته اشاره وشوه چې موږ د عربي اماراتو ټیم یا لوبډله کمزوري تصور کړی خو دا و چې هغوی د توقع خلاف زموږ سره لوبې وکړلې او زموږ لوبغاړو البته یوه لوبې هم وګټل چې موږ لوبغاړي ډېر ټینګ لګېد کړي وو نو پکار دا ده چې په لوبډلې کې تغیرات راسي ځکه چې موږ ځینې برخې چې کمزوري دي هغوی باندې باید کار وشي او هغه لوبغاړي چې زموږ لپاره مفید ثابتېدای شي او د لوبډلې لپاره د ملا تیر حیثیت لري پر هغه باندې نور هم کار وشي او نور هم تشویق شي تر څو هغوی ښه لوبې ترسره کړي. اوس تاسو ته معلومیږي چې په پی ایس ایل کې د افغان لوبغاړي لوبېږي دا مې ښه چانس دی چې په دې کې موږ وګورو کوم لوبغاړي ښه لوبه کوي د پاکستان خلاف کوم لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي که چیرې هغوی ښه وځلېدله نو کېدای چې موږ هغه لوبغاړي راواخلو او په خپل لوبډله کې سره ځای پر ځای کړو. ابشار صاحب د راشد کپتاني څومره اغېزمنه ده د ټیم لپاره؟ آیا ښه انتخاب دی که چې راشد کپتاني کوي د کوم کریر چې دی اوسني درجه بندۍ کې چې دی اوس دی کوم زیان ورته رسېدلی شي داسې ورته رسېدلی ځکه کپتاني یو مسؤلیت دی د لوبې چې کله څوک کپتاني په غاړه اخلي ټول ټیم به اداره کوي دغه تر څنګ میدان به اداره کوي بالران دته به کومه ستونزه نه جوړوي څومره اغېزمنه ده او څومره ګټوره ده او څومره د راشد په زیان ده دغه فیصله؟ لکه څنګه چې تاسو معلومیږي چې کله یو لوبغاړی کپټن کېږي نو کپټن تقریبا د 11 لوبغاړو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هیواد په وړاندې هم د مسؤلیت ډېرېږي ځکه چې دی کپتان دی مشر دی او د په اشاره باندې هر څه کېږي نو څخه توقع هم ډېره کېږي نو دا یو کم پریشر دی پر لوبغاړي باندې کله چې لوبغاړي د داسې پریشر سره مخ کېږي نو کېدای شي چې پر کیریر باندې ډېر منفي اغېزې هم وکړي. تاسو معلومیږي چې راشد خان تقریبا د ډېر وخت راهیسې پر لومړي مقام باندې ولاړو شاید دغه مقام ټیټ شي ځکه چې دی څومره فوکس چې پخوا دی یوازې پر بالینګ باندې کوي اوس هغه عمره فوکس شاید نه کولی شي اوس مکمل کپتاني مکمل ټیم به دی هینډلوي مکمل ټیم به دی ځان سره بیایي تر څو لوبه وګټي نو منفي اغېزې خو لري خو موږ د راشد خان څخه ماچ او بل بدیل هم لرو موږ باید د کپتان په روزنه کې نجیب یو ښه پرېکړه وه د کپتانۍ لپاره ابشار صاحب ځکه د ډېره وخته ټیم کې دی اکثریت پریشر وخت کې یا هغه وخت کې چې لوبه خراب وي اکثر وخت نجیب لوبې سمې کړې وي د ډېره وخت دی په ټیم کې د ډېره وخت لوبېدلی دی ځکه نجیب څنګه بدیل ده؟ نور صاحب وبخښئ که چیرې دې خبرې ته راسو چې یو څوک په ډېر وخت په ټیم کې وي خو کپتاني نشي کولی دا کپتاني چې د لوبډلمشري ده هم یو هنر دی یو مسلک دی ځکه چې دی باید هغه باید تیز دماغ ولري هغه باید تیز درک ولري چې په کوم وخت کې باید کومه پرېکړه دی وکړي کوم لوبغاړی دی باید استعمال کړي په بالینګ کې باید کوم چینجز ځکه وایي کپتان بیرته ورسره وي راشد څنګه خو دلته بیا وخت تقریبا ټول د کپټن په لاس کې دی او څومره چې توقع د کپټن څخه کېږي هغه بیا کپټن کېدای شي چې د توقع خلاف ځینې کارونه وکړي نو پرېکړه ښه پرېکړه ده خو باید پر بدیل باندې کار وشي د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لپاره باید ښه غوره کپتان وټاکل شي او همدارنګه تر څو زموږ دغه اوسني لوبغاړي چې دي دا هم د وخت په تېرېدو سره شاید ریټایر شي شاید دغه شي نو موږ مجبور یو چې ځایناستې ولرو نو ځایناستې پکار دی که کپټن وي که هر څوک وي د هرې برخې ده که بیټسمین وي که بالر وي که کپټن وي او که کیپر وي موږ باید ځایناستې ولرو تر څو موږ وکولی شو چې د خپل لوبې لا هم کنټرول کړو لا هم ښه لوبې ولرو همدارنګه زموږ ملي لوبډله لا هم پیاوړې شي. ابشار صاحب وروستۍ پوښتنه څه باید وکړو چې ښه لوبې وکړو او سیریزونه وګټو ځکه باید لوبډله مو داسې اماده شي چې له هر ټیم نه موږ هېڅ ویره ونه لرو څه باید وشي مخته؟ تاسو معلومیږي چې د هر هیواد اساسي کرکټ چې دی کورنۍ کرکټ شروع کېږي نو که چیرې کورنۍ کرکټ پیاوړی شي او ملي لوبډلې ته په سلهاو په زرهاو لوبغاړي وړاندې شي دا به ښه چانس چې موږ به ښه لوبغاړي ولرو موږ به وکولی شو چې په آینده کې زموږ دغه کرکټ چې څومره اوس پیاوړی دی تر دې لا هم پیاوړی شي او پکار دا ده چې موږ د قوي لوبډلو سره
د غوره لوبډلو سره چې ټاپ 10 کې لومړی دوم دریم تر 5 مقام پورې یا تر 8 مقام پورې دغه لري ځای نیولې دي دوی موږ باید لوبې وکړو او څومره چې زموږ سیریزونه زیات وي هر څومره چې زموږ لوبې زیات وي موږ کولی شو چې د هغومره پیاوړې لوبډله ولرو او د نورو سیالانو خلاف موږ لوبې هم وکړو. ډېره مننه ابشر صاحب. شم دیوس. قدرمنو اورېدونکو دا میلمه هلمند کې د کرکټ مخکنی امیر طاهر ابشار له ده مننه چې راغی سټوډیو ته او زموږ پوښتنو ته جواب ووایه. نو ما سید ولي نوري ته پر همدې ځای اجازه راکړئ. لوبغالۍ خپرونه همدومره و تر بیا ښې چارې د خدای په امان.